د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ولسمشر اشرف غني ته څه ویلي دي راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ محسن داوړ وایي اشرف غني د سرو او سپینو ډک وطن آبادول غواړي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په پایله کې د ولسمشر غني د بریالیتوب وروسته د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ولسمشر محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده محسن داوړ په خپل ټویټري پاڼه باندې د مبارکي ترڅنګ لیکلي دي دا د سرو او سپینو ډک کور آبادول غواړي دا سمسور ګلشن دی په اسره د عیار مه پرېږده محسن داوړ زیاتوي د جنګ ځپلي هیواد افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب ته په دویم ځل ولسمشر جوړېدو د زړه له تله مبارکي وایم محسن داوړ د ټویټ په وروستۍ کې هم لیکلي هیله لرم چې ولسمشر به د سولې او ځورېدلو افغانانو د سوکاله او خوشحاله ژوند لپاره هر ډول هڅه وکړي د محسن داوړ ترڅنګ د افغانستان تر ټولو ولسونو او په نړۍ کې د میشتو افغانانو او لوی سیاسونه هم ولسمشر غني ته د بیا ځلې بریا مبارکي ورکړې ده نن د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1998 کال ولسمشریزې ټاکنې اعلان کړې چې پکې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دویم ځل پایلو کې هم بریا خپله کړه او سرسخت سیال عبدالله مات کړ د نتایجو له مخې ولسمشر غني په افغان ولسمشریزو ټاکنو کې د 9,03,592 رایو په ترلاسه کولو سره د 50.4 رایې پوره کړې چې په دې سره بیا ځلې افغانستان ولسمشر اعلان شو په دویم ځای کې بیا د ولسمشر غني سره سخت سیال ورسنی حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله قرار لري هغه د 10,841 رایې ترلاسه کړي او په ټوله کې د 9.95 سلنه رایې پوره کړې دي چې په ټاکنو کې له نورو نمایندانو سره یو ځای پاتې راغلی دوستانو ستاسو د محسن داوړ دی خبرو ته څه وینا لرئ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه خو وخت درته غواړم